Welcome to Salman Shahab official YouTube channel. د غزل په حواله دویم اصلاح. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې ګرانو اورېدونکو. تیر پروګرام موږ تاسو سره د غزل په اړه خبرې اترې کړې وې. اوس هم د غزل په حواله نور معلومات تاسو ته در رسوو. غزل په جوړښت په بحث کوو چې غزل څنګه جوړیږي، څنګه جوړولی شي. په غزل کې ردیف او قافیه ضروري ده. ردیف څه شی دی؟ قافیه څه شی دی؟ قافیه هغه الفاظو ته ویلی شي چې هغه یو شان اواز ورکوي، لکه ترجمان، ګران، انسان او داسې نور. او ردیف دا هغه الفاظ دي چې دا په غزل کې بار بار راځي. لکه د مثال په طور که سر دله دستور د میکدې پکې ماتیږي، تنده ماتوم کومې تندې پکې ماتیږي. میکدې او تندې دا قافیې شوې، لکه چې دا یو شان اواز ورکوي. او ماتیږي دې ته مونږ ردیف وایو. د ردیف معنی ده هغه لفظ چې هغه په غزل کې بار بار راځي. د غزل لومړی مصرع ته مقطع ویلی شي چې د دې دواړه مصرع به هم قافیه یوه قافیه یوه ردیف به لري. په درېیمه مصرع کې به نه قافیه وي او نه به ردیف وي. او څلورمه مصرع به هم د دغه پورته دوو مصرعو سره په ردیف او قافیه کې یو شان وي. او دغسې به دا سلسله روانه وي. غزل په جدید دور کې ډېر زیات ارزښت لري. د غزل معنی تاسو ته مونږ کړې وه په تیر بیان کې. اوس د غزل کیفیت درته بیانوو. وایي چې ځنګلي سپی هوسۍ په مخه کې، او هغه هوسۍ ډېره اوزغلی تر دې چې هغه هوسۍ ستړې شي او بیا هوسۍ نوره تللی نه شي. هغه په شا سپي ته ډېر په ارمان ګوري. هغه وایي چې یاره جوړې مرګ را روان دی. او د هغه سپي په هغه هوسۍ باندې زړه وسوځي، هغه ورته څه ونه وایي. نو اوس دا سپي دغه کیفیت ته غزل وایي. په دغه حواله باندې مونږ ویلی شو یا خلک وایي چې سپی غزل شو. د غزل شعرونه زیات هم کیدی شي، کم هم کیدی شي، خو په آخري شعر کې به شاعر چې کوم دی نو خپله تخلص یا خپله نامه ضایع کوي. غزلې ډېرې زیاتې لیکلی شي په موجوده دور کې. د غزل دپاره مناسب الفاظ، لوړ خیال، اوچت تخیل، سوچ او مناسب ردیف او قافیه ضروری دي. که اوس ردیف ټیک وي او قافیه ناسازګاره وي نو غزل بېمزې وي. که قافیه سازه وي، صحیح وي، او ردیف موزون نه وي نو بیا هم غزل چې کوم دی نو خوند رنګ نه لري. ځینې غزلې داسې هم وي چې هغه په مخه باندې په هغې کې ردیف او قافیه په هره مصرع کې راځي. لکه چې وایي پر هر د زړه چې مې کوشیر نه دی، پر هر د زړه چې مې کوشیر نه دی، خیر دې وي دغه ستم ډېر نه دی، چې ستا د زلفو باد پې تېر نه دی، پوه شه په دې وطن کې خیر نه دی. نو دا اوس وګوره په دې شعرونو کې ردیف او قافیه په ټولو کې راغلي دي. نو دغسې غزلې هم ډېرې زیاتې په نظر راغلي دي چې د هغې په هره مصرع کې ردیف او قافیه موجود وي. په غزل دپاره د الفاظو انتخاب ډېر زیات ضروري دی چې په هغې کې تخیل اوچت وي، خیال پکې اوچت وي. داسې تخیل او خیال پکې وي چې هغه د زمانې سره یا د ژوند د حالاتو سره تعلق لري. ځکه چې شاعري هغه غوره ګڼلی شي کومه چې د ژوند ترجمانه وي، کومه چې د انسان د ژوند ترجماني کوي.
او غزل خو نن ډېر لرې حد ته رسېدلی دی. روماني غزلې هم شته، داسې غزلې دي چې هغه ټول په ټوله یعنې مطلب دا دی چې په هغې کې د حسن او عشق چې کوم دی خبرې وي. لکه دا شعرونه خبرې څومره دې خوږې کولې، تا چې په سرو شونډو وعدې کولې، سپوږمۍ شوه پټه د وریځ په نقاب چې د له بامه اشارې کولې، د سیند اوبو دې صفتونه کول، د سیند اوبو دې صفتونه کول، او هرې چپې درته دمې کولې. غزلګو شاعران نن سبا په پښتو کې ډېر زیات دي او ډېر شاعران لګیا دي د غزل سړه سترګه کوي. څو شاعران په دې کې داسې دي چې هغوی وفات شوي دي، هغوی هم په خپل دور کې د غزل ډېر زیات چې کوم دی خدمت کړی دی او غزل یې د ترقۍ معراج ته رسولی دی. مونږ اورو او ګورو چې ډېر شاعران، بلکې تقریبا هر شاعر که نور څه لیکي او که نه لیکي نو هغه غزل لیکي. نو پکار دا ده چې غزل طرف ته نوره توجه وکړی شي، په دې کې نوي نوي خیالات چې کوم دی نو رايودې کړي شي، د ګل او د بلبل او داسې د شنو چمنونو، د شنو مرغزارونو، د سیندونو، د دنګو هواګانو چې دا ټوله منظرکشي په غزل کې بیان کړي شي. ځکه چې د غزل د شعر دپاره منظرکشي هم ډېره زیاته چې کوم دی نو ضروري ده. چې منظرکشي نه وي نو هغه شاعري چې کوم دی نو بیا پیکه ښکاري. نو په غزل کې منظرکشي، د روزمرې محاورې درست استعمال، صحیح ټکي په ځای باندې راوړل، اوچت خیال او اوچت تخیل، داسې تخیل چې هغه د ژوند سره ډېر زیات نزدېکت لري، نو هغه غزل چې کوم دی نو ښه غزل ګڼلی شي او هغه شاعر ته مونږ ښه غزلګو شاعر چې کوم دی نو ویلی شو. لکه د حمزه شینواري چې بابای غزل ګڼلی شي، د هغه یو څو شعرونه څومره ښکلی تغزل دی پکې، څومره ښکلی غزل دی چې ګوډه نه بې پت لکه د پرخې نه یم چې بدنور د پلوشو سره ځم، حمزه سفر کو د حجاز وي نو هم زه د پښتون د قافلو سره ځم. بیا په غزل کې د علامت استعمال هم ډېر زیات ضروري دی. علامت د ماضي او د حال په منځ کې د تړون کار ورکوي. یو داسې واقعه په شعري ټکو کې بیانول، یو داسې ټکی راوړل چې د هغې نه یو مثال وړاندې کړي چې یو په هغې کې پخوانی تاریخ محفوظ وي. لکه یو شعر، بادشاه خو د کوپړو نه مناري دي سازي کړي، بادشاه خو د کوپړو نه مناري دي سازي کړي، په زړونو د ولس حکمراني زموږ په کار ده. اوس د کوپړو نه منارې جوړول دا به پخوانو بادشاهانو کول، د کوپړو نه به یې منارې جوړولې. دا د علامت په توګه راوړی شوی دی. یعنې د دې نه چې کوم دی نو د ظلم، زور او جبر څرګندونه کیږي. یا داسې د رنجیت سنګ له ژبې دوه لفظونه، د رنجیت سنګ له ژبې دوه لفظونه اوس هم منجور او نامنجور وریږي. رنجیت سنګ پخوا د سیکانو یو بادشاه و چې هغه به منجور او نامنجور کول. کم فایلونه، کم کاغذونه چې به هغه منظور کړل، هغه به په هغې باندې لاس کېښودو چې دا منظور، یې منجور او بلې ته به یې نامنجور. نو دا اوس د سیک بادشاه هغه واقعه یو علامتي توګه په دې شعر کې راوړل شوې ده چې د رنجیت سنګ له ژبې دوه لفظونه اوس هم منجور او نامنجور وریږي. ډېره مننه. If you like videos, so please subscribe, like and share our YouTube channel and also comment on our video. Thanks for watching.